ناظرین د مولانا صاحب چې کوم د ایران باره کې او د خلیج ملکونو باره کې کومې خبرې کړي دي نو دا ډېرې ښکلي او ضروري خبرې دي. راځئ چې د مولانا صاحب نه واورو چې دا کومې خبرې دي. راځئ چې واورو. د عرب ملکونو دا کوشش کوي یو ویل چې دا ټرمپ زما شي او بل ویل چې دا ټرمپ زما شي. داسې وکړه داسې نه وه. دوبۍ ته چې لاړې نو 20 کلنې او 13 کلنې جینکۍ ورته راویستلې. 10 او 20 جینکۍ یو خوا او 10 او 20 جینکۍ بل خوا په سرتورو سرونو باندې د سر په ویښتو د ټرمپ استقبال و. هغې په منځ کې را روان او د هوا لوریانو ویښته خوځول او د ټرمپ استقبال. انا لله و انا الیه. د ټرمپ استقبال مسلمانانو جینکو په ویښتو باندې کوه. دوبۍ ویل چې خدایه ټرمپ زما شي. قطر ته چې لاړې د کروڑونو روپیو جاتې وله په تحفه کې ورکړو. قطر ویل چې ټرمپ زما شي. سعودي حکمرانانو خپلې تورسرې ټرمپ له د پخیرالۍ دپاره راولي. خدای ته وګورئ چې انسان څو څوکې زړه جاړي. د ټول ښځې مو ټرمپ له راویستې. دا ټرمپ په دې زړه کې په تاسو پسې خاندي چې لکه مسلمان خدای خوندور بې غیرته شوی. خوندور بې غیرت چې کافر پرې خوند والي دې ته خوندور بې غیرته نن نه د قطر شو نه د دوبۍ شو. خو چې ډز کېږي او قطر بولي نو قطر چغې وایي امریکې ته چې راورسه که نه ایران تباه کړمه. او چې کویت ولې امریکې ته وایي راورسه ایران تباه کړمه. بلکې سعودي ولې او دوبۍ ولې نو وایي هله راورسه په ما قیامت راغی. ټرمپ ته د المدد چغې وایي. ولې الله په ذکر مقدس ستا د مدد چغې نه اوري. هغه ټرمپ کاکا چې په ځمکه د خدای دعوه لري ما ته وایي څوک سترګې ورڅڅولی شي. زما په جهاد پسې څوک جهاد را پاڅولی شي. زما په دفاع باندې څوک حمله کولی شي. تصور ولې د خاورو سره ملاو ملاو یې نه که پښتانه وایي که ګخ نه به څوک سمېږي. په څوکې ورله په څوکې ورله که ګخ له سمه. په 26 کاله کې په لسو ملکونو باندې بمباري وکړو. 9 لکه انسانان امریکې قتل کړه. په 26 کاله کې د ده په جهاد پسې چا جهاد نه و را پاڅولی. د ده په جهاد پسې چا توغندۍ نه و را پاڅولی. او په ده باندې چا د اټمو د توغندي ګزار نه و کړی. او دا کبر ولې ایران نن مات کړو د خاورو سره ورله خاورو. ته تکبر کې راشه. ته ځان ته د ځمکې خدای یې. ته چې بول بکیر زما باندې راشه چې زه تا ته زور وکړم. نن زه ایران ته سوپر پاور ویم چې د دنیا هغه ملکونه چې امریکا او اسرائیل دي نن ټول په یو پلیټ باندې ولاړ دي ځان ته سوپر پاور وایي او 1 نمبر ټکنالوژي دعوه کوي ورسره ده. نن یې د هغوی غرور د خاورو سره ملاو. خاورو سره ورله غرور ملاو. او مسلمان ملکونه عرب ملکونه هغوی صرف پیسه چې کومه ده په دنیا باندې والودوله نن چاپېره هلته د امریکې اړي. داسې ده که داسې نه ده. زما په جهاد پسې څوک جهاد را پاڅولی شي. نن چې چا خپله دفاع مضبوطه کړې د ایران غوندې ملک ته نن وګوره د ټرمپ کاکا نه چغې وشتې که چغې دوی نه که د چا دا عقیده شوه چې قرآن د نظام والا کتاب نه دی بس دا به په کورونو کې تلاوت کوو دی بچو ته به یې ښیو او بس تبلیغیان به خپل تبلیغ کوي مولیان به خپله مولایي کوي او حاجي صاحب به خپله چې کوم دی حاجي توب کوي او قرآن صرف د دقې لپاره راغلی والله که مسلمان یې بیا نه مسلمان دا ناقص تصور دی. قرآن د نظام دپاره راغلی د الله پیغمبر نظام قایم کړی کورې ورکړي دي شرابي ته سزا ورکړې ده زناکار ته سزا ورکړې ده حاکم نه قصاص اخیستی دی نظام عدل یې په ځمکه باندې قایم کړی 1000 سال پورې د نبي علیه السلام نه پس 1000 سال پورې په دنیا د مسلمانانو حکومت و د مسلمانانو بول بالو دا نن چې مسلمان مغلوب دی دا د قرآن پرېښود په قرآن عمل پرېښود.